هلو، ستړي مشئ، په خیر راغلی. زما پایتن ویډیو کې زه تاسو ټولو ته هرکلی وایم او زموږ موضوع چې د نن هغه د ویریبلز باندې ده، ډیټا ټایپس باندې ده او ټایپ کاسټینګ باندې ده. دا درې نوي ټکي راغلل، خو راځئ چې زه تاسو له یو ډیر ساده مثال درکم د ویریبلز. څنګه چې تاسو خپل کور کې ګورئ، په کچن کې به تاسو ګورئ چې ډبي به پرته، په یو ډبي کې چینی پرته، په یو ډبي کې مالګه پرته، په بل کې مساله پرته. خو تاسو ته پته وي چې دا ډبی چې دی دې کې مالګه پرته ده، په دې کې چینی پرته ده. نو دا شی خپل ځای معلوم دی. په پروګرامینګ لینګویج کې په پایتن کې هم دغه شانته وي. موږ یو ډبی جوړ کړو او په ډبي کې موږ خپل سامان کېږدو. موږ ته پته چې په دې ډبي کې به همدغه سامان راځي. بیا موږ کله غواړو موږ سره نور غوندې کې سامان هم وي، بیا موږ یو بل ډبی جوړ کړو، موږ بیا په دې ډبي کې دې دا سامان راځيږي. نو راځئ چې موږ بیا په پایتن کې وګورو چې دا ډبي څنګه سامان پکې چې دې سامان ته چې دی اصل کې موږ ویو ډیټا، معلومات، انفرمیشن. موږ چې د خپل کمپیوټر سکرین ته راغلو او څنګه چې تاسو ته پته ده موږ کوډ په پایچارم کې کوو. راځئ چې پایچارم ورته هم کولاو کړو. دغه دی زموږ پایچارم کولاو شو او دا موږ جوړ کړی خپل پروجیکټ پایتن ټوټوریل ان پښتو. راځئ چې دا هم کولاو کړو او دا زموږ لاست ټایم چې موږ کوم کوډ کړی و هغه دی. خو موږ چې دی چونکې دا درېمنی ټوټوریل دی، نو راځئ چې یو نوی فایل جوړ کړو. فایل هم تاسو ته پته ده اوس څنګه جوړیږي. رایټ کې کلیک مې کو په دې ځای باندې، زه دلته راځم پایتن فایل، دلته به ولیکم ټوټوریل 3 او بیا به زه انټر ورکم. انټر مې ورکړو، دا مخکنی به کټ کړم او دلته زه راغلم. نو موږ خبره کوله د ویریبلز په باره کې. اوس لاست ټایم موږ داسې کړو چې موږ ولیکو پرنټ هلو ورلډ، سمه ده. او راځئ چې موږ دا رن کړو. چې دا موږ رن کړو، دا به زه غټ کړم، دا به م غټ کړم. پرنټ هلو ورلډ راغلی. اوس تاسو ته پته ده هلو ورلډ چې دی دا ډیټا ده، دا معلومات دي. اوس فرض کړئ چې موږ غواړو چې دا اوس پرنټ نه کړو. ما ته دا چې دی دا لږ وروسته پکار دی. زه دې نه مخکې لږ نور کار کوم او بیا ما ته لږ وروسته پکار دی چې دا زه لږ وروسته پرنټ کړم. دلته راشي نو زه به داسې چلو کوم، دا معلومات چې دي، دا ډیټا چې ده، دا به زه وساتم په یو ډبي کې. څنګه به یې وساتم؟ ته راځه پهله زه دې نه دغه کړمه، دې نه مې کمنټ جوړ کړو، زما اوس نه دی پکار. زه به داسې چلو کوم، دا هلو ورلډ چې دی زه چې دی دا په یو ډبي کې بند کړم. نو زه به دلته ولیکم یو ډبی، دا د ډبي نوم دی او دلته به ولیکم هلو ورلډ. ما چې دی ډبی داسې جوړیږي، ته به مخکې د ډبي نوم ولیکې او بیا به وکړې چې ایس او په هغه ډبي کې دننه معلومات به کېدې. صحیح ده. اوس دا یو ډبی دی او په دې کې موږ دا معلومات کې اخیستل. اوس موږ چې دی غواړو چې دا معلومات چې دی پرنټ کړو. اوس زموږ په کار موږ په ډبي کې وساتو. اوس موږ وایو چې زه اوس مې په کار راغلی، په کار چې زه دا معلومات پرنټ کړم. اوس چې دی دا هلو ورلډ پرنټ کولو لپاره به موږ یې چلو کړو، موږ به دا ډبی چې دی پرنټ کړو. دلته موږ به دلته ولیکو یو ډبی. دې راله مخکې نه سجیشن هم راکړو چې ته دا شی خو نه پرنټ کړې. موږ ورته ویل او دغه پرنټ کوو. نو موږ په انټر باندې کلیک ورکړو، انټر راغلی. اوس چې دی اوس موږ دا پرنټ کړو، پام وکړئ سیم ریزلټ راغلی. هلو ورلډ چې دی دا دی. او لکه چې څنګه چې تاسو ته پته ده چې دې منځ کې تاسو څه شی هم راوستلی شئ. هلو په ځای چې دی زه خپل نوم ولیکم خیبر خان، نو هغه هم چې دی دلته به پرنټ شي. صحیح ده. خو تاسو به یو شی نوټ کوئ، په ذهن کې به م راځي چې کله هم زه په دې کوټیشن مارک کې چې زه څه هم ولیکم هغه دلته پرنټ کېږي، چې دې شي منځ کې هو به هو هغه پرنټ کېږي.
او اوس قصه دا ده چې په دې ډبې کې مونږه دا سامان واچو. مونږ کولی شو چې یو بل ډبې جوړ کړو، هغې کې بل قسم ډیټا واچو، بل قسم سامان پکې واچو. لکه زه به دلته ولیکم ویریبل 2، دا مې یوه بله ډبه جوړه کړله، هسې نوم مې ورله بدل کړو. پکار چې ته ورله نوم بدل کړې، چې نوم دې ورله بدل کړو د دې مطلب دا دی چې یوه بله ډبه دې جوړه کړه. په دې بله ډبه کې به زه ولیکم 25 او یوه بله ډبه به جوړه کړمه ویریبل 3، درېمنۍ ډبه مې جوړه کړه او په دې کې به ولیکم دا مې ولیکو. نو تاسو ته به اوس اسانه ښکاري چې په دې ډبه کې یو شانته معلومات دي، په دې ډبه کې بل شانته معلومات دي، په دې ډبه کې بل شانته معلومات دي. نو دا ډېر ښه ښکاري. اوس د هر ځای خپل ځای معلوم دی. اوس راځئ چې موږ دا ټول ویریبلس دي پرنټ کړو. اوس ولیکو پرنټ ویریبل 2 دا یو، او موږ وغواړو چې پرنټ ویریبل 3. راځي اوس دا موږ پرنټ کړو. نو دا درې واړه پکار دي، دا درې واړه ډیټاس چې دي دا پکار دي چې دلته راشي. دغه دي راغلل. اوس په دې کې چې دی یوه بله قصه ده. اوس موږ ته دا پته نشته دی چې لکه ما چې تاسو له څنګه مثال درکو چې موږ په یو ډبې کې چینی اچولی شو، یو ډبې کې مالګه اچولی شو، یو ډبې کې مساله اچولی شو. خو دلته خو په پروګرامینګ لینګویج کې موږ دلته مالګه چینی نشو ویلی. د دې خپل نومونه دي، د دې انفارمیشن خپل نومونه دي، هر یو ډیټا خپل نوم دی. دا یو ډیټا چې ده په کوم چې په کوټیشن مارک کې راځي، په دې شیانو کې دننه چې کومه راځي هغې ته موږ وایو سټرینګ. زه به چې دی دلته به چې دی زه پاس دلته ولیکم په کمنټ کې، کمنټ داسې لیکل کېږي، داسې دلته به موږ ولیکو سټرینګ. دا دې ډبې کې چې دی سټرینګ پروت دی، صحیح ده. او په دې ډبې کې چې دی انټیجر پروت دی، پهله کمنټ انټیجر. او په دې دغو کې چې دی فلوټ پروت دی. لږ به یې وړوکی کړم. سټرینګ، دا سټرینګ دی. دې معلومات چې داسې شکل کې وي او د شانته طریقې کاري وي هغې ته موږ سټرینګ وایو. او کومې چې نمبر وي، نمبر روغې نمبرې لکه 10 15 1 2 3 4 5 نمبرې چې وي هغې ته موږ انټیجر وایو. او کوم چې ډیسیمل کې راځي لکه 10.5 1.5 1.5 3 4 6 دا شانته شیونه چې راځي دا پوینټ والا ډوټ والا دې ته موږ فلوټ وایو. اوس خو ما تاسو ته وویلې چې دا انټیجر دی، دا سټرینګ دی، دا فلوټ دی. راځئ چې موږ ډبل چیک وکړو. موږ د پایتن نه تپوس وکړو چې دا څه شی دی ریل کې. یو ځل ډبل چیک به شي، پایتن به هم راته ووایي چې دا څنګه قسم ډیټا دلته پرته ده. نو د دې قسم معلومولو لپاره موږ به داسې کار وکړو چې موږ به یو بل ټکی استعمال کړو دلته. زه ورته وایم چې پرنټ کا دا ویریبل، او دې ویریبل نه مخکې به زه ولیکم ټایپ راغللی، یو دغه به ورته کولاو کړم او دلته به ورته بریکټ بند کړم. اوس راځئ وګورو چې دا یو چې دی دا څه ده کوي. دا به فی الحال لرې کړم. وګورو چې دی دا څه پرنټ کوي. وګورو دلته چې راغللو دې چې دی ما ته ویلې کلاس سټرینګ STR. نو هم دا شی راته وښوی، وایي دا چې دی دا سټرینګ دی، دا چې دی یو سټرینګ دی. او څنګه چې اوس موږ پته لګول غواړو چې د دې قسم څه دی، نو دا چې دی ویریبل 2 دی، ویریبل 2. او دا پکار چې موږ ته انټیجر وښیي. رن هغه دی کلاس انټ. پایتن موږ ته وایي چې دا انټیجر دی. راځئ چې اوس د درېمنۍ پته ولګوو ویریبل 3. اوس پکار چې دا موږ ته فلوټ وایي، دا وایي کلاس فلوټ وایي. پایتن وایي چې دا چې دی دا دې ډبې کې چې په دې ویریبل کې چې کوم ډیټا پرته ده هغه ډیټا چې ده هغه فلوټ ده.
نو دا چې دی اوس موږ ته کنفرم شو چې سټرینګ، انټیجر او فلوټ. دا خیبر خان چې دی دا په دې ویریبل کې بند دی. دې ویریبل به چونکې دا ما نوم لیکلی دی، راځئ چې د دې ویریبل نوم هم بدل کړو. موږ به دلته به ولیکو چې نوم خیبر خان. دا اوس لږ اسان شو، ما ته پته لګي په دې ویریبل کې یو نوم پروت دی. دا صحیح ده. نو زه به دلته ولیکم پرنټ نوم. زما نوم راغلی او فرض کړئ چې زه غواړم چې زه چې دی 100 ځله خپل نوم ولیکم، نو زه بیا داسې چله کولی شم چې پرنټ نوم بیا ولیکم پرنټ نوم. دا پکار چې زه 100 ځلې ولیکم نو 100 ځلې به راشي. ما اوس 3 ځل لیکلی دی، 3 ځل زما نوم راغلی. خو داسې خو به زه ستړی شم چې دا زه 100 ځلې لیکم. نو چونکې موږ کمپیوټر سره خبرې کوو، کمپیوټر زموږ کار چې دی په منټونو او سیکنډونو کې کوي، نو پکار دی چې موږ کمپیوټر په شانته دې سره خبرې وکړو. نو زه چې 100 ځلې خپل نوم لیکل غواړم، زه به دلته ولیکم 100 او بیا به ضرب ورکړمه 100 ضرب زما نوم. صحیح ده. راځئ چې اوس دا پرنټ کړو. دا دی خیبر خان خیبر خان خیبر خان، نه خان خیبر خان خیبر یې کړی دی. دا به یې خان خیبر ولې کړی او ولې کړی دی خیبر خان خیبر بی او لږ غټ کړمه خیبر بی کړی دی خان، بی دی بی خیبر بی دی بی خان. خو دا یو بل سره هېڅ نښتلی هېڅ خوند نه کوي. دا ځکه نه کوي چې ما دلته یو سپیس نه دی ورکړی. چې زه داسې کوم سپیس دلته ورکړم، پرنټ کړم، اوس چې دی صحیح راغلی خیبر خان خیبر خان خیبر خان. اوس برابر شو. دا سپیس هم چې دی دې پرنټ کوي، دلته یې منځ منځ کې سپیسونه هم راځي. نو دا قصه ده. اوس چې دی موږ چې دی په دې نوم کې چې دی دې ځای کې یو نمبر اچو. اوس دا سټرینګ لري کومه، زه دلته انټیجر اچوم، بس دی. دلته مې یو نمبر واچو او زه به دلته ولیکم پرنټ نمبر. صحیح ده. نمبر مې واچو، دغه دی 3 راته پرنټ کو. صحیح ده. اوس زه غواړم چې دا 3 چې دی زه 100 ځلې ولیکم. راځئ چې اوس هغه زړه قصه ورسره وکړو. 100 ضرب او دغه زما نمبر. صحیح ده. او دا نمبر چې دی اصل کې 3 دی، تاسو ته دلته ښکاري که نه. راځئ چې پرنټ کړو چې دا 3 چې دی 100 ځلې زما نوم په شانته پرنټ شي. دا خو پرنټ نه شو 100 ځلې، دا خو یو نمبر یې راکړو او دا دی 300. دا به څه قصه وي. دا داسې اصل کې مسله دا ده که نه چې دا هم یو نمبر دی انټیجر دی او دا هم یو انټیجر دی. نو چې ته نمبر ضرب نمبر وکې نو هغه به یو بل سره ضرب کیږي. لکه دا اصل کې موږ داسې قصه وکړه، دا موږ داسې دلته داسې چلو شوی، موږ داسې وکړلی 100 ضرب 3، د دې انسر چې دی هغه دی 300. اوس دې اصل کې په دې ځای کې دا کار یې وکړو او جواب چې دی 300 د دی. خو موږ ته اوس پته ولګېده چې ته سټرینګ چې دی چې دا موږ بدل کړو بېرته نوم ته او دلته موږ راولو سټرینګ، دلته خیبر خان راولو. دا نمبر چې دی د نوم سره نشي ضرب کېدلی ځکه چې دا سټرینګ دی او دا انټیجر دی، دا یو بل سره نشي ضرب کېدلی. اوس چې دی موږ دا انټیجر او سټرینګ په باره کې ډېرې قصې وکړې. راځئ چې یو فلوټ جوړ کړو. نو دلته به فلوټ به ولیکو، هسې ای به ورکړو. نو ما له ډېر نومونه اوس په ذهن کې نه راځي او دلته به موږ یو فلوټ ډیټا ولیکو. به ولیکو چې زه دغه شی به ولیکو او یو بل به جوړ کړو بي چې دی هغه 10 دی. او اوس موږ داسې چلو کړو چې A پلس B. زه غواړم چې دا A چې دی هغه B سره جمع شي. تاسو راځئ چې دا موږ ته څه وایي. دا 45 کې لس چې دی لیټرلی جمع شولو. نو
د دې مطلب دا ده چې کله چې تا سره انټیجر وي او فلوټ وي هغه یو بل سره جمع کیدی شي، هغې باندې ملټیپلیکې د میتھمیټیکلز فنکشنز چې دی هغه باندې کار کولی شي. اوس دلته ماینس وکړمه هغه کمیږي تی، دلته ضرب ورکړمه ضرب ورکړل کیږي، ضرب ورکړل کیږي 455 پکې راغلل. خو که ما دلته ولیکو سی مې جوړ کو او سی کې زه ولیکمه سلام، اوهو سلام. و چې زه کو غواړم بی چې دی جمع کم دغه سره، بی چې دی جمع کم د سی سره، نو راځئ چې ګورو دا پکار دی چې لس هم راشي او سلام هم راشي. دی خو موږ ته ایرر راکړو، موږ ته څه خبر کوي چې دلته څه مسله وشوه، او مسله دا ده چې دا بی چې دی یو انټیجر دی او دا چې دی یو سټرینګ دی، دا ته یو بل سره نشي جمع کولی، دا دواړه یو بل سره جمع کولی شي. موږ وکتو او تاسو ته به ښکار یم چې ته دا دې سره څنګه جمع کولی شي. چې ته غواړې چې دا دواړه یو بل سره جمع کړې، پکار دی چې دا یا سټرینګ ته واړئ یا دا انټیجر ته واړئ. تاسو راځئ زه چې دی دا لس چې دی سټرینګ ته وړم، ښه دا ما سټرینګ ته واړو، دا اوس چې دی سټرینګ شو، دا انټیجر نه دی، دا سټرینګ شو. ولې چې دا موږ په دې شیانو کې دننه راوستو. اوس راځئ موږ پرنټ کړو، اوس موږ ته یې دغه رانه کړو، ایرر یې رانه کړو، ما ته یې راکړو لس او سلام. اوس موږ څه کولی شو، موږ چې دی د سی نه چې دی لرې کړو، دې کې ولیکو 5 او چې اوس موږ وکړو پرنټ، دا راغلی لس هم پکې راغلی، لس پلس 5 دا به دې زه لرې کړم، لس پلس 5 دا چې دی 105 نه دي، دا چې دی لس او 5 دي. اوکې اوس چې دی موږ په دې ساتې ویریبلز او ډیټا ټایپ سره موږ لږې لوبې وکړلې. اوس به موږ راځو ټایپ کاسټینګ ته. ټایپ کاسټینګ څه ته وایي؟ ټایپ کاسټینګ داسې چې ته غواړې چې کوم ویریبل چې تا جوړ کړی دی او کومه ډیټا چې دی پکې ایښې ده، ته غواړې په دې وخت کې چې هغه ویریبلز چې دی هغې کې ته د هغې کې چې کومه ډیټا پرته ده هغه ته بدله کړې. لکه تا چې دی په یو ډبي کې د چیني اچولي او بیا ته غواړې چې هغه ډبی چې دی پاک را پاک کړې او هغې کې مالګه واچې، صحیح ده. دغه شان ته کولی شي په دغه کې، خو تا دپاره یو طریقه پکار ده چې ته وکړې هغې دپاره. پاکولو طریقه مریقه موږ سره شته دی په پایتن کې، خو هغه بیا لږ بدل غوندې کې ښکاري. راځئ چې موږ وګورو چې څنګه ته دا ویریبلز او ډیټا ټایپس بدلولی شي. راځئ لس جمع 5 چې دی 105 نشي کېدلی، لس جمع 5 تاسو ته پته ده 15 کېږي. او خو دلته ځکه 105 راځي ځکه چې دا وایي چې زه خو یو سټرینګ جمع کوم بل سټرینګ سره، زه نمبر نه جمع کوم یو بل سره، دا خو سټرینګ داسې خط دی یو بل سره ایسته یو ځای ولیکم او دلته درته پرنټ کړم. که موږ وغواړو دا سټرینګ چې دی پکار دی چې دلته 15 د دې ریزلټ راوځي، نو پکار دی چې دا سټرینګ چې دی ته بدل کې انټیجر ته بدل کې. نو هغه به موږ څنګه بدلو؟ لکه ما چې دل مثال درکړو چې ته به چې دی د مالګې ډبه چې دی هغه به لږه پاکه را پاکه کړې او چیني به پکې واچې. نو دغه شان ته دا به اوس موږ څه چل به ورسره وکړو، دا به اوس موږ انټیجر ته واړو. راځئ چې زه دلته درته وښیم. موږ یې کولی شو چې موږ ولیکو پرنټ. دا پرنټ زه ځکه لیکم ځکه زه یم چې دلته راته ښکاره شي ریزلټ راته ښکاره شي. موږ به ولیکو انټ د انټیجر نه راوتلی، په انټ کې دننه به ولیکو بی، صحیح ده. او بیا به ولیکو جمع، بیا به ولیکو انټ، بیا به دننه بیا د انټ دغه به کلاو کړو بریکټس، بیا به دې کې ولیکو سی. او راځئ چې اوس وګورو چې دا موږ ته څه جواب راکوي. موږ چې دا وکړو، او دلته 15 راغللی، موږ غواړته چې دا 10 جمع 15 شي او د 105 په ځای 15 راکړي.
نو دلته موږ اصل کې داسې چل وکړو چې دا بی چې دی موږ په دې طریقه باندې انټیجر ته واړو. موږ اول ولیکو انټیجر کې موږ به ویریبل نوم ولیکو. اوس راځئ چې اوس موږ پایتن نه تپوس وکړو چې د دې دا قسم چې دی په رښتنو کې بدل شوی دی که نه دی بدل شوی. نو هغې دپاره موږ داسې چل وکړو چې موږ به ولیکو بی اس انټ بی او فلحال زه دا لرې کړم او بیا موږ ولیکو. تاسو ته پته قسم څنګه معلوموو موږ اول ولیکو پرنټ چې موږ ته دلته لاندې ښکاره شي پرنټ او بیا به موږ دلته بی پرنټ کړو. صحیح ده چې تاسو راشئ بی پرنټ کړو. او دا خو ما بی پرنټ کو ما ته خو د دې قسم پرنټ کول دی. موږ به دلته ولیکو ټایپ او دغه بریکټ ورته کولاو کړو بریکټ به بند کړو. اوس راځئ هو پایتن موږ ته وایي چې دا انټیجر دی. اوسه پورې خو موږ ویلې چې دا فلوټ دی او څه ورته وایي سټرینګ دی او دلته راته اوس وایي چې دا دغه د انټیجر دی. دا ځکه راته وایي ځکه چې موږ دلته موږ ورسره وخیرتوب وکړو موږ دا انټیجر ته دلته واړو او انټیجر ته موږ په دې پنځم کرښه کې موږ اړولی کو. پنځم کرښه نه مخکې موږ د دې قسم تپوس وکړو د پایتن نه. موږ به دلته ولیکو پرنټ ټایپ او دلته ولیکو بی او راځئ چې پرنټ کړو. هو دلته اول راته وایي چې د دې د بی قسم چې دی هغه سټرینګ دی. بیا راته وروسته وایي چې د بی قسم چې دی هغه انټیجر دی. دا ځکه وایي ځکه چې هر څه دلته لیکل شوي دي. اول چې دی د بی قسم سټرینګ دی دا دی راغلی دلته موږ ولده وکړو. بیا په دې شپږم کرښه کې سته موږ د دې قسم بدل کړو. ډبې پاک را پاک کړو او بل شی پکې واچو. نو موږ ډبې هم پاک کړو ایسته دې انټیجر هم ته جوړ کړو ایسته دې ځای کې وله بیا موږ قسم چې دی وله پرنټ کړو نو دلته یې بدل قسم راوستو. دا خالی په انټ کې نه کېږي. موږ کولی شو چې دی دا بی چې دی دا په بل شي کې بدل کړو. د دې دا ډبې نه دی د دې دا ویریبل چې دی ټایپ ډیټا ټایپ دا موږ کولی شو دا موږ فلوټ کې بدل کړو. موږ به دلته فلوټ ولیکو چې دا بی چې دی فلوټ کې بدل کا انټر او دلته موږ ته وایي چې دا په فلوټ کې بدل شو او دا موږ څه نور شی دی او دغه شی نه دي ایسته دقیقې موږ بدل کړو. همدغه شانته واپس ته چې دی کو ته د لسو نه دغه جوړ کې موږ به دا هم لرې کړو. موږ ډېر ساده پر استعمال کړی نه دی چې موږ دلته ولیکو 5 پرنټ پی دلته موږ ته 5 راوستو خو موږ دا غواړو چې دا فلوټ ته واړو. فلوټ یې کا او پکار چې دلته 5.0 دقه راشي هغه دی راغلی فلوټ یې راته. ما درته لږ مخکې ویلو چې فلوټ کې چې دی ډوټ مخې ته حساب پکې راځي نو دې موږ ته فلوټ ته بدل کړو. موږ دا واپس سټرینګ ته هم بدلولی شو. دا چې موږ ایس ټي آر کو او بیا دلته پکې بی ولیکو بیا دا چې دی 5 راته راکړي خو دا 5 نمبر نه دی دا سټرینګ دی دا یو نمبر نه دی چې راځئ پته ولګو دې نه تپوس وکړو چې دا کوم قسم دی. وسو نو ټایپ به موږ داسې وکړو ټایپ به هم پکې ولګو او دلته دا شی بند کړو. شی لږ غونده کې ګران شو خو راځئ چې پته یې ولګي دا چې دی سټرینګ وایي بی چې دی سټرینګ دی. خو دلته ما 2-3 شیونه وکړل. ما مخکې به مې دلته به مې مخکې ټایپ ته اړو اوس مې ایسته په یو کرښه کې ټول وکړو. بی ویریبل چې دی یو انټیجر دی او هغه ما سټرینګ ته اړولی او بیا زه پایتن نه تپوس کوم چې ما ته د هغې قسم وښیوه. ایسته پایتن راته وویلې چې د دې قسم چې دی اوس سټرینګ دی ځکه چې تا دلته بدل کړی دی. نو دغه چې دی نننۍ ویډیو کې دغه ټول شی نو او که ستاسو څه پوښتنې وي تاسو همیشه په کمنټ کې مانه تپوس کولی شئ او زه به کوشش کوم چې تاسو له جواب درکړم. نو دې ځای پورې ډېره مننه او زه به تاسو را روانې ویډیو کې تاسو را ملاقات کوم. د الله په امان.